ولسمشر غني بامیانو ته ولې تللی و؟ هلته یې څه وکړل او څه یې وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني مرستیالانو یې د ملي امنیت سلاکار او نور لوړپوړي چارواکي نن بامیانو ولایت ته تللي وو. جمهور رئیس غني په بامیانو کې وویل نننی بامیان د تیرو 5 کلونو بامیان نه دی. نننی بامیان د افغانستان په سیاسي روایت کې اساسي رول لري. جمهور رئیس غني وویل د بامیانو د تاریخي اثارو ساتنه د هر بامیاني او بل هر افغان دنده ده. په هغه ورځ چې طالبانو د بودا مجسمه په بمونو والوزوله هر افغان بامیانی و او د هر یو زړه زخمی شو. جمهور رئیس د سولې په اړه وویل سوله تدبیر تعمق او تلپاتېوالی غواړي او د سولې لار نقشه د لوی جرګې غوښتنې وې چې حدود یې واضح کړي. دغه راز ولسمشر غني یو ځل بیا په خپلو خبرو کې پر جمهوریت زیات ټینګار وکړ. ویل جمهوریت په موږ ټولو پورې اړه لري او د دې هېواد د هر ځوان ښځې نارینه او عالم رسا غږ د جمهوریت د ملاتړ غوښتونکي یو. دغه راز د دغه سفر په لړ کې جمهور رئیس او مل پلاوي د یکاولنګ د رسوب سړک د جوړولو کار څخه داسې مهال لیدنه وکړه چې د اړوندو مسؤلینو له لوري د کاري پرمختګ په اړه معلومات ورکول کېدل. دغه سړک د 204 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې د بامیانو ولایت د هېواد له شمال سره نښلوي او اوږدوالی 178 کیلومتره دی. همداراز جمهور رئیس غني د بامیانو تاریخي او لرغونو سیمو له هغې جملې د بودا سلسال او شمامه مجسمو او بند امیر ملي پارک څخه لیدنه وکړه. په دغه سفر کې د ولسمشر غني په وعدونه غږیږو که کوم پرمختګ وشو یا کوم کارونه وشول بیا به یې په آینده کې شریک کړو. دغه راز په دغه سفر کې امرالله صالح په خپلو خبرو کې یو ځل بیا پر طالبانو غږېدلی. صالح ویلي د طالبانو هویت او امارت اصطلاح نوره زړه شوې افغاني ټولنه کې نور کار نه ورکوي. صالح ویلي طالبان که یوه ورځ هم وربند وکړي په یقین سره وایم ټولنه کې ذوب کیږي او طالبان ځکه وربند نه کوي. په هر حال تاسو د امرالله صالح ولسمشر محمد اشرف غني او بامیانو ولایت ته د دوی د سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.